بیا هم ښه راغلاست. ښاغلی استاد، د اندونیزیا د ناستې په اړه به وغږیږو. د اندونیزیا ناسته کیدای شي افغان حکومت خپل لاسته راوړنې د اندونیزیا علماو ته ووایي چې موږ لاسته راوړنې د سړکونو جوړول، بهرنیو هیوادونو سره راکړه ورکړه، په نړیواله سطحه منل شوی حکومت تر ډیره په افغانستان یا د افغان په خاوره حاکم حکومت د خلکو ستونزو ته رسیدنه کیږي، پکې دا به یادونه وکړي. خو کابل پلو دې ته طالبان وبلل شي. د طالبانو هغه لکه کومه اعلامیه چې د نړۍ دیني عالمان ته دوی ویلي دي چې د لاسپوڅی حکومت ده، بهرني ځواکونو راوړی ده دلته، بهرني ځواکونو د اسلام په نوم قانون جوړ کړی ده، خو پلي کېدل شته نه. ټوله ورځ علما وژني. زموږ حرکت د خپل هیواد او د مظلوم ولس د ساتنې او د فرهنګ د بقا لپاره دی. دا که دواړه وړاندې کي، دیني عالمان به دلته ستا په نظر پرېکړه به د دوی څه رقم وي؟ خو دواړه به ګوري، یو عادلانه پرېکړه به کوي. کیدای شي دا پرېکړه داسې وي چې بهرنیان له افغانستان څخه ووځي او پرېږدي چې د اسلامي نړۍ دیني عالمان نو په منځګړیتوب دلته داسې یو حکومت رامنځته شي چې ټول ته د منلو وړ وي، هم طالبانو ته او هم دا کسان چې په حکومت کې کار کوي. واقعا که داسې کار وشي، بهرني ځواکونه به دې ته خوښ وي چې افغانستان پرېږدي، ځکه چې دوی خو 50-60 کاله کېږي چې پلانګذاري دا وه چې افغانستان د دوی راشي. څه فکر کوي تاسو؟ ببینید، یک مطلب است که ما باید توجه جدی به ابزارهای جنگ داشته باشیم، به بهانه‌های جنگ داشته باشیم. طالب بهانه‌اش این است که چون خارجی‌ها در افغانستان حضور دارن ما می‌جنگیم. تا 2014 گپشون بود. در 2014 که خارجی‌ها برآمدن بهانه‌شون تغییر کرد، به خاطری که دولت دستشان دست ما می‌جنگیم. در حالی که اگر شما بر اساس یک واقعیت بخواید تصمیم گیری بکنین، خب شما یک بهانه داشتین و بهانه به این معناست که شما این حکومت را غاصب می‌دارین، حکومت از پیش شما گرفته، حالا پس شما فقط حکومت می‌خواید. شما در حقیقت اصلاح جامعه، نگهبانی و نگهداری مردم نمی‌خواید. یک مطلب دومی است که نیروهای خارجی هم میگن چون طالب‌ها بر علیه دولت می‌جنگن، دولت افغانستان و رئیس جمهور افغانستان هم اعتراف میکنه که اگر نیروی خارجی نباشه این دولت سقوط میکنه، نیروی خارجی هم میگه خب پس بهانه کافی وجود داره ما در افغانستان حضور داشته باشیم. در حقیقت این دوتا خود علت و معلول یا لازم و ملزوم یکی دیگه ساختن. من به جای خوشبین نیستم از یک بابت. من فکر میکنم که طراح و برنامه‌ریزی هر دوی از این در نهایت یک نفر است و یک جهت است و فقط برای سرگرمی و برای سیستمی که ساخته، برای حضورشان در افغانستان دو جهت و دو جناح را ساخته و فقط ضربه ایش در اینجا اسلام میخوره. تحت عنوان اسلام رقم جنایت های مختلف داره صورت میگیره. زمانی که بحث حضور اندونزیا در پروسه صلح افغانستان مطرح شد، من در یک مصاحبه امروز رادیو آزادی مطرح کردم. اندونزیا با توجه به اینکه در دوره جهاد افغانستان در مقابل اتحاد جماهیر شوروی نقشی نداشته، جایگاهی نداشته، حضور نداشته، علمای اندونزیا شناخته شده نبوده در جهان اسلام، در حال حاضر شاید اندونزیا نتونه که کار بسیار بزرگی انجام بده. به خاطری که علمای اندونزیا او حجیت و او جایگاه را در جهان اسلام و مخصوصا برای طرفهای مختلف جنگ در افغانستان ندارن که فتوای از اونها قناعت از این مردم حاصل بکنن. فقط منفعتش در اینجا بیشتر به ما ضرر نداره. و پاکستان ممکن است کمی فشار وارد کنه. منفعتش خود کشور اندونزیا میبره، چون اونها را آرام آرام در معادلات جهان اسلام مطرح میکنه. میتونه یک مقدمه و زمینه شه برای گفتگوی بین علمای سه کشور افغانستان، پاکستان و اندونزیا و این یک زمینه تبادل نظر را فراهم بکنه، زمینه برگزاری علمای جهان اسلام را به عبارتی فراهم بکنه که علمای کشورهای دیگه هم اگر در راستای صلح کدام دستاورد نداشته باشه، در راستای منسجم سازی کشورهای اسلامی یک دستاورد شاید باشه. مطمئنا در راستای صلح هم اگر گام بعدیش برداشته شود که گفتم این وسعت پیدا بکنه و علمای کشورهای دیگه هم در مراحل بعدی به این بپیوندن، میتونه در پروسه صلح بسیار زیاد مفید واقع شود. ولی یک نکته رو در نظر داشته باشید. طرح هم پیشتر عرض کردم 3 سال پیش ارائه کردیم. امروز که طالب ها واکنش نشان میدن به این، وقتی که واکنش نشان میدن به این مطلب، به معنی عزیز که اونها جدا در حراس هستن از این مطلب، جدا در حراس هستن. طالب ها فقط با این اعلامیه خود یک کاری کردن که علمای پاکستان یک براءتی بدن که نروند اون مذاکرات. چرا؟ به خاطر که علمای افغانستان و علمای اندونزیا در حقیقت اونها را با استدلال های مختلف محکوم میکنن. علمای پاکستان خب ما دیدیم کلامشان کلیپ هاش برآمده که ارمنیا میزد.
دیگرایشان همراه به حساب مدل ها و همراه خانم ها فیلم ها و دیگرایشان برآمد بعضیایش. فقط با این اعلامیه یک راه گنجشکک جور کردن برای علمای پاکستان که بتونن از زیر بار از این کنفرانس و از زیر بار از این همایش خود خطاب بدن. اجازه بدین یک مطلب. اما نشان میده این مطلب که طالب ها از وجود یک چنین اجماعی، از وجود یک چنین کنفرانسی در حراس هستند. طالب ها اگر بر حقانیت فعالیت و کار خود به گفته خودشان بر حقانیت جهاد خود واقف هستند، ترسی نباید از این چیز داشته باشند. مالزیا که نمیخواد که خود بفروشه به عبارتی به دولت افغانستان. مالزیا هیچ کدام مجبوریت هم برای دولت افغانستان نداره. اگر جبهه طالب بر حق باشه نباید مردم منع بکنه از اینکه در این کنفرانس حضور پیدا کنن، بلکه طالب ها باید بیان اتفاقا یا در این کنفرانس حضور پیدا بکنن، مناظره بکنن، بحث بکنن، نظر خود مطرح بکنن، قناعت بدن به کشورهای دیگه. اگر امروز دولت ببخشید مالزیا گفتم اندونزیا، دولت اندونزیا رئیس جمهورش و وزیر خارجهش و معاون رئیس جمهورش با دولت افغانستان رفت آمد داره، اونها خودم مسلمان میگیرن و به عنوان یک میانجی در مسائل صلح میخوان وارد شوند. قسمت اولش گفتیم که و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما، درست، ولی در ادامهش هست فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفیء الی امر الله. طالب بیاید در این مذاکرات حضور پیدا بکنه، محکوم بکنه با استدلال منطقی شرعی و دینی و قرآنی جانب مقابل که دولت افغانستان هست، ثابت بکنه که دست نشانده است، ثابت بکنه که یک حکومت به عبارتی نادرست است، نامناسب است، غیر شرعی است، تا حمایت اندونزیا را و حمایت کشورهای دیگر را با خود داشته باشه. این وضعیت در افغانستان ختم بکنه. استاد یو خبره چې بله دغه د نړۍ مسلمانان هغه څه چې مثلا په قرآن کریم کې راغلي دي چې خدای پاک فرمایلی دي چې یهود او نصارا ستاسو دښمنان دي، څو چې تاسو دې خبره ونه منئ دوی ستاسو دوستان نه کیږي. مطلب هم داسې ده او په حدیثو کې هم دا راغلي دي چې جهاد به تر قیامته پورې روان وي. واقعا خلکو ته دا مسلمانانو داسې پوښتنه پیدا کیږي دلته د طالبانو حرکت باغیتوب په نورو هیوادو کې د القاعده حرکت یا کسان چې د ټول د بهرنیو په مقابل کې یا د بهرنیو د چې رامنځته کړو حکومتونو پر وړاندې چې جګړه کوي، د دوی که د ځمکې په هر کونج کې دي د دوی پر وړاندې هغه اسلامي حرکتونه چې هغوی خپل ځان د اسلامي حرکتونه وي یا مبارزات کوي، د دوی حرکت یا غیتوب او د اسلام نه لرې بلل کېږي. دا خو یو خلکو دا پوښتنه شوه چې واقعا څنګه هغه کسان چې خپل د سر لوبې کوي او ټول د اسلام د بیرغ لاندې له کفارو سره یا د کفارو له هغه ملګرو سره جګړه کوي، دوی څنګه مثلا باغیان دي یا هغه کسان دي چې مسلمانان تر ډېر په اسلامي عقایدو بشپړ نه دي او په غلطه روان دي. یو دا پوښتنه چې خلکو سره به ناحل پاتې وي دا به ستاسو ځواب واورو، او بله دا چې دغسې ډلې چې د حکومتو پر وړاندې جګړه کوي په غیر اسلامي هیوادونو کې، لکه مثلا موږ په هند کې داسې یو ډله ده چې د هند د حکومت پر وړاندې جګړه کوي، مګر په رسنیو کې د دوی نوم تر ډیره ترهګر نه دی یاد شوی، یو ډلې نوم یې ورکړی او سیاسي خوځښت نوم یې ورکړی دی. واقعا تاسو څه بولئ چې رسنۍ د چا په لاس کې دي او رسنۍ هغه څه چې واقعا د اسلام د بریا لپاره وي هغه څه تبلیغ نه کوي که څه رقم خبره ده؟ ببینین یک مطلبی است که حاکمیت ها و ایدئولوژی های مختلفی که در کشورها وجود داره این بسیار تعیین کننده است در سرنوشت کشورها. تاریخ گذشته بشر ثابت کرده که تمام جنگ ها در نهایت باید منجر به صلح شود. بالاخره باید صلح صورت بگیره. بر فرض محال حتی اگر طالب بیاد دولت شکست بده و دولت بگیره، اینمی موضعی که فعلا طالب داره، او وقت اینمی کسای دولتیایی که ضد طالب احساس میکنن اونا اینمی یک جبهه بر علیه طالب باز میکنن. طالب در دوره حاکمیت خود نشان داد کل افغانستان رو گرفته نتونست جنگ در افغانستان ختم بکنه، با همین شعار آمده بودن ولی شعارشون هم پوچ بود، نتونستن جنگ در افغانستان ختم بکنن و کل حاکمیت خود خون هزارها و ده ها هزار و صدها هزار نفری را که به خاطر از هدف ریخته بودن که یک حکومت اسلامی جور بکنن او را به خاطر یک نفر قربانی کردن. پس طالب هم نتونست. امروز طالب در مقابل یک حکومت دیگه میجنگه که میگه این نمیتونه، ما میایم باز دوباره باز میشم وضعیت قبلی. شما نگاه بکنین با سربازی کردن متاسفانه امروز در افغانستان بسیار آسان شده. چه رقم آسان شده؟ هر کسی که منافعش زیر سوال میره بلند میشه میگه که ما تا آخرین قطره خون خود استاد هستیم، در حالی که نمیفهمه که می آخرین قطره خون پیش دیگه به آخرین قطره خون برسی نصف خونت گرفته باشه دیگه از دنیا رفتی، دیگه شور خورده نمیتونی. یک سری شعارهای خاصی در بین مردم به لحاظ یک فرهنگ تبدیل شده. به عنوان مثال حالا جنگ در مقابل اتحاد جماهیر شوروی، جنگ در مقابل امریکا رو میگیم جهاد. مردم سر خود قربانی کردن، جان خود قربانی کردن. در جنگ‌های داخلی هیچ نوع مشروعیتی هیچ کدام از طرفین نمیتونستن به خود به لحاظ شرعی بدن.
در اون چرا یک بخش بزرگی از مردم افغانستان در جبهه دو طرف قرار گرفتن و همدیگر را کشتن. اونجا اینها با سر خود بازی کردن. میبینیم که اینجا مردم به عبارتی در یک سردرگمی هستند و مورد سوء استفاده جریان‌های مختلف تحت عناوین مختلف قرار میگیرند. من میگم کنفرانس علمای جهان اسلام یک تکان است برای مردم به یک باره متوجه شون که به کدام طرف روان هستیم. درست شد؟ فاین تذهبون که در قرآن میگه به عبارتی به کجا روان هستین شما. یک مطلب است. مطلب دومش این است که در جایگاهی که فعلا علمای جهان اسلام قرار دارند لزوم سهمگیری از اینها برای حل معادلات مختلف هم در افغانستان هم در هند و هم در کشورهای دیگه بسیار حیاتی است. شاید به مرور زمان بعضی از کشورها، امروز یادتان باشه بعضی از کشورها بر سر راه تشکیل یک اجماع جهانی علمای جهان اسلام قرار بگیرن. چرا؟ اگر علمای جهان اسلام یک دست شوند، او وقت بر فرض مثال ایتو نشوه که میبینیم که مثلا امروز در یک چند کشور عید است، در یک چند کشور دیگه سیوم رمضان است. نه؟ این خودش یک تفرقه است، یک اختلاف است. علمای جهان اسلام وارد شوند در مجموع یک اجماع فتوا، امروز عید است، امروز 30 رمضان است. درست شد؟ امروز به عبارتی چی است چنان است. این مسائل مشخص بکنن، یک وحدت رویه پیش میاد. یک قدرت همین نقطه مهمه میگم، یک قدرت عظیم جهانی اسلامی شکل میگیره. او وقت یک فتوای علمی علما قضیه فلسطین حل میکنه، یک فتوای علمی علما قضیه سودان حل میکنه، یک فتوای علمی علما قضیه سوریه حل میکنه، یک فتوای علمی علما قضیه میانمار یا برما حل میکنه، یک فتوای علمی علما قضیه اویغورهای چین یا به عبارتی مبارزانی که شما گفتین اینها را حل میکنه. یا خبر استاد دلته سوال پیدا کیږي واقعا لکه د افغانستان مسلې ته چې موږ تاسو را شو مثلا د نړۍ عالمان کې نسل داسې یو کانفرنس یا داسې یو لکه د ملګرو ملتونو سازمان غوښتي داسې یو سازمان د اسلامي هیوادونو جوړ ک فتوا ورکړي د اسلامي هیوادونو یا د مسلمانانو د حیاتي کارو د پاره چې واقعا د په ګټه وي. لکه مثلا اوس په افغانستان کې فتوا ورکړل شو د افغانستان د طالبانو د یاغیتوب لپاره چې د یاغیان دي او د مقابل د حکومت کې جنګيږي. واقعا دلته بیا خپل تر ډیره اوس داسې ګنګوسې دي چې په ډیرو هیوادو کې مذهبي جګړې روانې دي او د غربي هیوادونو مذهبي جګړې شروع کړي. واقعا یو هیواد چې خپل مذهبي جګړه او خپل فرهنګ لپاره په بل هیواد هجوم وړي بیا واقعا لکه دا ناټو وایساف چې په افغانستان کې دا به د دیني علماو د کانفرنس د فتوا په اړه کوم ګام پورته کړي د هغې پورې کېدو لپاره؟ مطمئنا. ببینید وقتی که امت یک اجماع علمای جهان اسلام شکل میگیره، سهمگیری و نقش کشورهای اسلامی را در مجموعه همدیگه افزایش میده. به عنوان مثال ما یک سازمان داریم به نام کنفرانس کشورهای اسلامی. زمانی که علمای جهان اسلام به عنوان یک قدرت وارد معادلات سیاسی جهان اسلام شوند، وقت به منظور جلوگیری از بسیار از مسائل کار آسان میشه. خب بر فرض مثال در مورد قضیه افغانستان، وقتی که فتوای عدم جهاد مسلحانه در افغانستان صادر میشه، در اون صورت باعث میشه یک بخش بزرگی از نیروهای مخالف سلاح خود بر زمین میگذارن و یک بخشی از مطمئنا یک بخشی از اصلاحات جدی در ساختار و کارکرد دولت افغانستان میمانه یک تعداد افراد کمی که معمولا در هر جریان و در هر گروهی جنگ طلب هستند و هدفشان جنگ است، ماموریتشان جنگ است و ذهنشان فقط در مورد جنگ فکر میکنه. در اون صورت من چشمانداز بسیار مثبت در این مورد دارم که همونطور که مثل که اتحادیه اروپا یک ناتو دارن یا به عبارتی کشورهای ناتو دارن، یک نیروی نظامی اسلامی تشکیل شود برای فإن بغت احداهما على الاخرى فقاتل التي تبغي حتى تفیء الى امر الله. اگر یکی از دو تا این شما بین اینا صلح کنین، اگر یکیشون سرکشی کردن شما با او کسی که سرکشی کرده بجنگین تا او برای خدا برگرده. اما تو یک نیروی اسلامی در مجموع اجماع کشورهای مختلف اسلامی به وجود بیان به نام حافظ صلح، بیان در کشورهایی که مثلا بعضی کسای دیگه حمله میکنن. در این صورت هم اعتقادات مردم محفوظ است، هم نقش کشورهای اسلامی، روابط نزدیک کشورهای اسلامی با هم دیگه افزایش پیدا میکنه. مسلمان ها امروز در یک به عبارتی پراکندگی که در یک بی‌سایبی که به سر میبرند، به خاطر هر کدامشون تکه تکه خورد هستند، به خاطر بقای قدرت خود دست به دامن یهود و نصارا میشن. وقت احساس میکنن که قدرت اسلامی هست، ما به عنوان یک بلوک هستیم، میتونیم در یک بلوکی در یک بخشی از جهان قرار بگیریم و حرفی برای گفتن داشته باشیم. در این صورت میشه که آینده و یک چشمانداز مثبتی برای عزت و برای جایگاه مسلمان ها در جهان را ترسیم کنیم. یک نکته فقط عرض کنم در مورد جهاد، الجهاد ماضٍ الی یوم القیامه. اما پیامبر علیه الصلاه و السلام زمانی که از جنگ برگشت، وقتی که وارد مدینه شد و مؤمنین گفت که حالا آمدیم به جهاد اکبر، مؤمنین گفتن یا اصحاب گفتن یا رسول الله خب ما از جنگ آمدیم بسیار سختی ها و مشکلات. گفت او جهاد اصغر بود. حالا که آمدیم در ده و قریه خود در شهر خود، حالا آمدیم به جهاد اکبر. جهاد تا قیامت ادامه داره، اما جهاد معنیش فقط
گرفتن تفنگ و گرفتن شمشیر ډیره مننه نخواهد ښاغلی بود و استاد نیست. عزیزي چې راغلي په بحث کې مو ګډون وکړ واقعا خواهش می‌کنم. ډیره مننه او دوستان له تاسو هم په مننې چې راغلی خپل تلویزیونونو ته کېناستئ او د خبرو تل خپرونه مو لیدله بل ښاغلی داود اساس برنامې ته حاضر نه شو نو خدای دې وکړي چې په نورو خپرونو کې موږ سره ملتیا ولري نو خدای دې وکړي چې د اسلامي هیوادونو دغه کنفرانس یا د علماو فتوا د افغانستان او اسلامي هیوادونو او مسلمانانو د بریا او د ښېرازۍ لپاره یو ګام وي یو سلسله وي چې دوام ولري له ملتیا مننه خوشحاله سوکاله سرلوړي ودان او خپلواکه او سیاله مل شه